د کندهار په لوسو ولسوالۍ کې د څارویو لپاره د چیچک او طاعون ناروغۍ د مخنیوي واکسین پیل شو. د واکسین کمپاین له پنجوایي ولسوالۍ څخه پیل شو چې مالي ملاتړ یې د هالنډ کمیټه کوي او د کرنې او مالدارۍ ریاست په همکارۍ تطبیق کیږي. د کندهار د کرنې او مالدارۍ ریاست ویان محمد حنیف حکمل ملت غږ ته وویل دغه واکسین به د پنجوایي ترڅنګ په میوند، ارغسان، سپین بولدک، خاکریز، ارغنداب، دامان، ډنډ، غورک او نیش ولسوالیو کې څارویو ته ورکړل شي. دغه واکسین چې د چیچک او طاعون ناروغي په پار باندې بالاخره په افغانستان کې د هالنډ کمیټې یا DCMC د لوري څخه تطبیق کیږي. تقریبا په لسو ولسوالیو کې چې له مخې نیش دی، ارغسان دی، پنجوایي، ورسره په څنګ کې ډنډ، دامان او یو شمېر نور ولسوالیو کې تطبیق کیږي. موخه یې د چیچک او طاعون ناروغیو په وړاندې وخت له مخکې تداوي او وقایه ده. د هالنډ کمیټې د واکسین برخې مسؤل ډاکټر امین الله کریمي وایي دغه واکسین به لومړی د لسو ولسوالیو په هغه سیمو کې تطبیق شي او دغه راز د څارویو لپاره د چینجیو ضد درملو کمپاین هم په نږدې راتلونکي کې پیلیږي. او دا کوم واکسینونو کمپاینونه چې موږ لرو په معمولا هغه کلینیکونه چې موږ سره کار کوي چې په مجموع کې 23 کلینیکونه لرو په دې لسو ولسوالیو کې. د دغو اړوند کلینیکو د مسؤلینو له طرفه به البته دا واکسین کمپاین دلته تطبیقیږي چې په مجموع کې نظر په ضرورت باندې تقریبا 2,000 دوزه واکسین لرو موږ د دغه PPR او د چیچک او په راتلونکي کې هم انشاءالله موږ به نظر په ضرورت منطقي نظر په هغه سیزن دی مرضو موږ خپل واکسینونه انشاءالله د خپلو مالدارانو لپاره آماده کوو. او بغیر له دې نه همزمان موږ یو بله برنامه چې هغه د چینجیو ضد درملو کمپاین ده چې هغه هم موږ انشاءالله په نږدې راتلونکي کې په لاره اچوو. مالداران هم خوښ دي چې دغه واکسین یې څارویو ته لګول کیږي. دوی وایي دغه ډول واکسینونه یې د څارویو ژوند ژغوري، خو دوی غوښتنه کوي چې د خوراکي او په نورو برخو کې دې هم همکاري ورسره وشي. موږ برخونه دا ده چې دا مرضونه دي بلکې ژمی پر موږ راځي. ته واوه دا مالونه د ځمکې ټوله کرل کېږي، زموږ مالونه پر ځای ولاړ دي. ته واوه جوارو ته احتیاج لري، کنجارې ته احتیاج لري، یو دغه شي ته چې خو دا مالونه یې خوري خو د هغه یې خوراک دی. زموږ دا نو چې لرو هغه وچ پروت دی، بل شی نه لرو. واجره ده نو زموږ چې دی دا خوراکه لوی کامیابي شی دی چې موږ ته ورسي. کوم د زراعت خوا سره چې زموږ د مالدارو او د زراعت په کومک په منګي دی راسي زموږ سره همکاري وکړي. زموږ د پسو سل په سل کې ګټه ده. آینده موږ هم غواړو لکه نن چې راغلي دي چې آینده نور هم راسي. دا زموږ د مالدارۍ بخش د مریضیو د مشکلات څخه خلاص. د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلین دغه راز وایي چې د کندهار په نورو ولسوالیو کې به هم د اړتیا پر اساس دغه او دې ته د ورته ناروغیو د مخنیوي واکسینونه د څارویو لپاره پیل کړي.